اوس تاسو له درکو یو تازه خبر چې په مردان سیمه کې د ضلع انتظامی له اړخه په مردان سپورټس کمپلیکس کې 2 ورځو دپاره سپورټس ګالا آغاز وکړلی شو. چې د دې پرانیسته د مردان ایډیشنل کمشنر نیک محمد خان په لاسو وکړلی شوه. په دې سپورټس ګالا کې د ټولې صوبې نه خصوصي ماشومانو شرکت کړی و. په دې موقع ترانه هم پیش کړلی شوه. देखिए दादी के ढेर गेमों में देखिए क्रिकेट बाय मैच पके दे देखिए व्हील चेयर रेस मैच थे देखिए रसकई मैच थे देखिए बैडमिंटन दे और देखिए रेस मैच थे देखिए वो टूर्नामेंट है इंशाल्लाह और दा बदी की په دې موقع د مردان ایډیشنل کمشنر نیک محمد خان وینا وکړي. دا ایونټس دا زما په خیال د ټولو د کوارډینیشن او د کوپریشن نتیجه دا ځان را کول ډېر زیات ګران او څنګه چې زه عموما وایم چې د سپیشل پرسن لپاره موږ سره د فانډز کمې نشته چې کله موږ د ډیماند کړی دی څه قسم پروګرام دی هغه موږ ارینج کړی دی. ریسنټلی چې نو د سوشل ویلفیر په پارت باندې چې نو د کې مونږه دوی لا آلموست یو کورونه سیوا چې هغه پرچیزو کو د ویل چیرز د هیرینګ ایډز د ټرایسایکل هغه ریسنټلی اوس په پروسس کې دي ان شاء الله یو تدیم کې بداګه ډیلیوري هم وشي نو زه سمون د پاره د ډیسکرمنیشن ان شاء الله دې سره طرف نه بالکل دا کلیر میسج دی تاسو لپاره موږ د فانډز کمې نشته چې کله تاسو داسې گیم چې نور سی ایونټ شي ان شاء الله موږ تاسو همیشه شاندي ایډیشنل کمشنر نیک محمد خان وینا و چې د خصوصي ماشومانو لپاره موږ سره د فنډز هیڅ کمی نشته چې دوی څه هم غوښتي دي هغه ول موږ ورکړي دي او دا هم خصوصي ماشومان ته وی چې د تاسو سم ایونت وی یا گیم وی نو موږ به په هغه کې تاسو سره ولاړیو او تاسو مرسته وکړو. السلام علیکم زمان نوم لبنا دی اور زه مردان تعلق لرم اور زه ډېره خوشحاله شم چې موږ ته انوایټ وکړو دلته کې اور زه گیم لراغلی مطلب ما پکې څه نه ده اغوستی اور زه غواړم چې څنګه هلکان دلته څه اغوستې داسې جینکۍ څه واخلي اور دلته کې مردان کې چا نه دي کړي. زه وایم چې څنګه زما همت دی وایم چې داسې د نورو جینکو همت دي او سر ما سره د کور نوم سپورټ نشته دی خو زه په خپله د خپل ځان سپورټ کوم اور زه مطلب پړهایي کول غواړم خو ما ته سکول کې وایي چې ته نشي کولی زه د حکومت نه ډېره زیاته خفه یم په دې خبره باندې. زما ډېر غټ امید دی خو تر اوسه پورې زما څه هیلپ نه دی کړی سر چې زه سم لکه څه خپله خواهش ورکوم اظهار کوم ما اګنور کوي خو هغه په سکول کې وي هغه په ویډیوز کې وي په هڅه فنکشن کې وي.